خو اوس اکثره کورنۍ داسې دي چې سهار وظیفې ته ځي، پلار وظیفې ته ځي، همدغه مشکل دی. اولاد مکتب ته لیږي، بیا نو د شپې هم چې راشي سره ملاقات په ډېره سخت دی. نو فکر کوم حالت ترینګلي حالت ترینګلي دي. همدغسې کسان بیا ګیله هم کوي چې اولاد دا مشکل لري، اولاد دا مشکل. ته پوهېږي کله کله ماته خلک مسیج کوي، ځینې پلرونه دعا وکړه چې زما اولاد زما لور مانه خدای واخلي، په موټر ولګي مړه شي. لا قوت الا بالله. خپل اولاد دپاره دعا کوي، دعا ماته وکړه، زه دعا کوم هره شپه الله ته کښېنم چې زما لور په موټر ووهلی شي، زما زوی داسې شي. وجه هم دا ده چې بې لارې دي، بې لارې دي. د الله لارې ورته نه ده ښودلې. ټوله ورځ مال پسې ورک دي، ستړي دي، ستومانه دي، اولاد سره ناستې دپاره کار ونه کړي، وظیفې ته لاړ نه شي، نو دی به خپل ژوند څنګه په مخ ته لږ کم کار باندې هم ګزاره کېږي. نیم ساعت وخت به اولاد ته، یو خصوصا ساعت په هغه غربي هېوادونو کې کېږي. موږ آنلاین اکاډمي لرو. بلکل. والدین موږ ورته وایو د خپل اولاد سره 15 دقیقې کښېنه، درس ورته وایه، د استاد درس ورته تکراروه. زه چې راشم ستړی ستومان یم، خوب راځي، ویده کېږي. وخت نه ورکوي اولاد ته، وخت نه ورکوي. سهار نه ټوله ورځ کار، کله یو ساعت کم کار وکړي، 2 ساعته کم کار وکړي، لږې پیسې به وګټي، لږې پیسې به وګټي، اما اولاد به بچ کړی.